بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون صدق الله العظيم. ډیرو درنو محترمو مسلمانانو خويندو او ورونو، الله سبحانه وتعالى دې په خپل فضل او کرم سره دغه مصیبت او د کرونا وایروس د ټول انسانیت د سر څخه او بالخصوص د مسلمانانو د سر څخه لرې کړي او انسانیت ته د دې د شر څخه نجات ورکړي. زمونږ مسجد تر اوسه پورې هم بند دی، نور مساجد هم بند دي. دغه نن خطبه هم زه فقط همدې دپاره د مسجد څخه تاسو ته بیانول غواړم تر څو د جمعې د ورځې د خطبو سلسله قطع نشي. دغه مبارک آیت چې ما تلاوت کړ په دې کې الله سبحانه وتعالی مونږ او تاسو ته خطاب کوي، فرمای من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. هغه څوک چې نیک عمل کوي، صالح عمل کوي، که هغه نر وي که هغه ښځه وي، نارینه وي که زنانه وي، فلنحيينه حياة طيبة، نو دای به مونږ ژوندی وساتو، ده ته به ژوند ورکړو، داسې ژوند چې هغه به حیات طیبه وي، ډېر ښه ژوند، نیک ژوند. په همدغه آیت په رڼا کې مسلمانانو مونږ او تاسو دا ویلی شو چې نیک عمل انسان ته ګټه رسوي، نیک عمل انسان ته فایده رسوي، او د نیک عمل فایده انسان ته د آخرت نه مخکې په دنیا کې رسیږي. هر هغه انسان چې نیک عمل کوي د نیک عمل فایده دغه انسان ته د آخرت څخه مخکې په دنیا کې رسیږي. هغې هم زه تاسو ته څو نمونې وړاندې کوم چې په یو مثال کې موږ او تاسو ته الله عز وجل د قرآن عظیم الشان څخه مثال وړاندې کوي. فرمایي په دغه مثال کې الله سبحانه وتعالی موږ او تاسو ته فرمایي چې دا آیت هم سوره کهف کې دی چې کله موسی علیه السلام او خضر علیهم السلام دواړه د کشتۍ څخه ښکته کیږي او یو کلي ته ننوځي. دغه کلي کې دوی د لوږې احساس کوي، د خلکو څخه تقاضا کوي چې موږ ته ډوډۍ راکړئ، موږ ډېر وږي یو، مسافر یو، نابلده یو. مګر د کلي او منطقې خلک دوی ته نه د خوراک دپاره څه ورکوي نه د څښاک دپاره څه ورکوي. هلته چې خضر علیه السلام ګوري یو دیوال کوږ دی، دغه دیوال باندې خپل لاس کش کوي او دغه دیوال دوی ته سیده کوي، مستقیم کیږي. دلته موسی علیه السلام خضر علیه السلام ته وایي چې موږ د دې کلي څخه ډوډۍ وغوښتله او دوی موږ ته خوراک او څښاک را نه کړه، مګر بې د کوم اجورې څخه تا د دوی دیوال ورته روغ کړه. نو دلته خضر علیه السلام ورته فرمایي چې دغه دیوال د دوو یتیمانو او د دوی پلار دغه یتیمانو ته د دیوال لاندې یوه خزانه دفن کړې او ښخ کړې وه. نو ما وغوښتل چې دغه یتیمان خپل د بلوغ مرحلې ته، د عقل مرحلې ته ورسیږي او دوی خپله خزانه راوباسي، د هغې څخه ګټه واخلي. مګر ولې ما دا کار وکړه؟ ځکه خضر علیه السلام ورته فرمایي وکان ابوهما صالحا، ځکه د دوی پلار نیک سړی و. ما د دغه یتیمانو خدمت دې دپاره وکړه چې د دوی پلار نیک سړی و، پلار یې نیک عمل انسان و، صالح انسان و. نو دغه مبارک آیت مونږ او تاسو ته دا بیانوي چې د انسان نیک عمل هغه ته په دنیا کې اول ګټه رسوي، په دوهم قدم کې آخرت کې ورته ګټه رسوي. دغه انسان چې په خپل ژوند کې صالح او نیک انسان و، خپل وفات شو، مګر د نیک عمل فایده د مرګ نه وروسته اولاد ته هم ورسېده.
که دغه انسان نیک انسان نه وای نو خضر علیه السلام به دغه دیوال څخه تیر شوی وای چې دا د چا دیوال دی د چا دیوال دی کیسه کې به هم نه وای مګر دا چې دغه انسان صالح و د هغه د صلاحیت د هغه د نیکوالي دپاره خضر علیه السلام د دوی د اولاد دپاره دیوال جوړ کړه تر څو دغه دیوال ونه غورځېږي او دوی د خپل دیوال څخه ګټه واخلي خزانې څخه ګټه واخلي. همدارنګه مسلمانانو خویندو ورونو که موږ او تاسو بیا د نبوي صلی الله علیه وسلم احادیثو مبارکو ته ګورو بیا موږ او تاسو ته یو قصه رسول الله صلی الله علیه وسلم د پخوانیو امتونو بیانوي. هغه قصه همدا ده چې 3 نفره په یو سفر کې حرکت کوي. 3 نفره سفر ته ځي او په دغه سفر کې دوی په یو دشت او صحرا کې دي یو غرنۍ منطقه کې دي په دوی باندې شپه راځي ماښام کېږي او په همدغه وخت کې ډېر شدید طوفان او باران او الماس راځي ورسره رعد و برق دی زلزله کېږي. دوی بالاخره د ځان د نجات او ژغورنې دپاره د یو غر سوري ته ورننوځي. په یو غر کې یو سوري ته ورننوځي. دلته چې زلزله شي د غر د پاسه څخه یو ډېره غټه تیږه راغورځېږي او د دوی د سوري دا خوله بنده کړي دغه 3 وړه انسانان په همدې غر کې بند پاتې شي. کله چې دغه انسانان په همدې غر کې بند پاتې شي ځکه دا تیږه دومره غټه ده چې دوی د غار د خولې څخه نشي لرې کولی. دوی دا احساس کوي چې زمونږ اجل په همدغه غار کې راپوره شو موږ همدغه ځای کې وفات کیږو. دوی یو بل ته وایي چې موږ باید یو چاره وکړو تر څو د دغه سوري څخه موږ او تاسو ته الله عزوجل نجات راکړي. که موږ یو چاره ونه کړو او الله پر موږ باندې فضل او رحم ونه کړي کیدای شي موږ په همدغه غار او همدغه سوري کې مړه پاتې شو همدغه زموږ قبر دی. څه باید وکړو؟ په دوی کې یو نفر وایي چې موږ باید داسې وکړو چې د خپل نیک عملونه الله ته وسیله کړو. موږ او تاسو کې چې هر چا نیک عمل کړی همدغه نیک عمل دی الله ته وسیله کړي چې دغه نیک عمل په سبب الله موږ ته نجات راکړي. په همدې باندې اتفاق کوي. یو نه شروع کوي یو وایي چې یا الله ما مور او پلار درلودل او ما اولادونه او میرمن هم درلودل مګر ما به همیشه چې خپله غوا لشله تر هغې پورې به ما خپل اولادونو ته شیدې نه ورکولې چې تر څو مې مور او پلار شیدې نه وڅکلې. اول به مې مور او پلار مړول بیا به مې مور او پلار مړول. یوه شپه ما چې دغه شیدې خپله غوا ولشله لږ په ما باندې تاخیر شو. داسې شپه وه چې زما اولادونو د لوږې څخه ژړا کوله د خوراک په انتظار باندې و مګر زه چې راغلم ګورم چې زما مور او پلار ویده شوي دي. زه د هغو په سر باندې ودرېدلم تر دغه وخت پورې مې انتظار کوو تر څو چې هغو بیرته راویښ شول. هغو ته مې شیدې ورکړې هغو چې وڅکل هغې نه وروسته خپلو اولادونو ته ورغلم. حال دا چې هغو د لوږې څخه نور بېحاسه شوي وو هغو ته مې شیدې ورکړې. یا الله که دغه کار ما ستا د رضا دپاره کړی وي ته موږ د دغه مصیبت څخه خلاص کړه او دغه تیږه زموږ د غار څخه لرې کړه. حدیث شریف کې دی چې دغه تیږه د الله په قدرت سره وخوځېدله لږ یو خالیګاه دوی ته پیدا شو رڼا یې ولیدله اما وتلی نه شي. بل شخص الله ته التجا کوي چې یا الله ما سره یو کاریګر و مزدورکار روزمزد باندې به ما سره کار کوه ما به ورته اجوره ورکوله. یو ورځ ما ډېر مزدوران راغوښتلي و کار دپاره په دوی کې یو نفر ناوخته راغی چې کله د دوی ټولو کار خلاص شو ما ټولو ته یو برابر اجوره ورکړه. دغه چې ناوخته راغلی ده ته مې هم د دې نورو په اندازه باندې برابره اجوره ورکړه مګر په دغه نورو نفرو کې یو خفه شو چې دغه سړی ناوخته راغلی ده ته دې زموږ په اندازه پوره اجوره ورکړه او موږ چې سهار وختي راغلی یو موږ ته دې دومره اجوره راکړه. تا به انصافي وکړه نو دا یو کار وکړه چې زه دا پیسې نه اخلم لاړ. یا الله ما دغه پیسې وساتلې او په هغې باندې مې کاروبار او تجارت او بیزي او ګډان واخیستل هغې توالد او تناسل او که د هغو نسل دومره ډېر شو چې د هغې نه بسته یو رمه جوړه شوه. ډېر کلونه وروسته هماغه سړی بیرته راغی ما ته ویل چې زه اوس غریب شوی یم بیچاره یم هغه زما پخواني پیسې چې د اجورې تا سره پاتې دي هغه ما ته راکړه. ما ورته ویل چې هغه د ګډانو رمه چې ګورې او هغه غواګان او اوښان چې ګورې دا ټول ستا دي وایخله. دې سړي ما ته ویل چې ای د الله بنده ما پورې رشخند او مسخره مه کوه خو زما یوازې هماغه حق ما ته راکړه چې کوم تا سره دی. مګر ما ورته ویل چې قسم په الله دا ټول هماغه ستا مال دی چې ما درته ساتلی او تجارت مې پرې باندې کړی دی کاروبار مې پرې کړی دا ټول هماغه ستا مال دی. دغه سړي هغه ټول مال واخیست ما ته هېڅ شی پرې نه ښوده. یا الله که دغه کار ما ستا د رضا دپاره کړی وي ته موږ د دغه مصیبت او مشکل څخه خلاص کړه. هماغه چې دا تیږه د الله په قدرت سره بیا وخوځېدله لږه نوره فاصله هم پیدا شوله مګر بیا هم دوی وتلی نه شي.
دریم نفر الله تعالی سپورته که چې یا الله ما د کاکا یو لور درلودله ډېره ښایسته حسینه وه ما دې سره د نکاح تقاضا مې ابتدا کې کوله دوی نه منه بالاخره داسې یو وخت راغی چې دغه زما د کاکا لور بیچاره غریبه او فقیره شوه او ما ته راغله چې هماغه تقاضاګانې چې تا مانه کولې د ناروا کار زه اوس داسې مرحلې ته رسېدلی یم چې زه مجبوره یم ته ما ته پیسې راکړه زه ستا هر خواهش قبلولو ته آماده یم تیاره یم نو دې سړی ویل چې یا الله ما د کاکا لور سره همدا خبره ومنله او داسې مرحلې ته ورسېدم چې قریب و دې سره ناروا عمل ترسره کړم زنا ورسره وکړم مګر په دغه وخت کې د کاکا لور ما ته ویل چې ای د کاکا زوی د الله څخه وویرېږه او ناروا عمل مه کوه نکاح راسره وکړه نو زه بېرته پاڅېدلم او هغه پیسې مې هغې ته د الله په جهت پرېښودلې یا الله که دغه کار ما ستا د رضا دپاره کړی وي موږ د دغه مشکل او مصیبت څخه خلاص کړه هماغه چې د الله په قدرت سره تیږه وخوځېدله دومره خلاصه شوله چې دوی د غار څخه ووتل نو دغه مثال ته که وګورو مسلمانانو خویندو ورونو په دې مثال کې ژوندی مثال دی رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ او تاسو ته بیانوي چې د انسان نیک عمل هغه ته اول په دنیا کې ګټه رسوي مخکې د آخرت څخه که د دغه انسانانو دغه نیک اعمال نه وی نو دوی به په همدغه غار کې بند پاتې وی همدغه غار دوی دپاره قبر و مګر هر یو چې خپل هغه نیک عمل الله عز وجل ته وسیله که الله عز وجل د دوی هماغه نیک عمل قبول کړه او دوی ټولو ته د هغه غار څخه رهایي او نجات خلاصونه ورته ورکړه همدارنګه که موږ او تاسو د قرآن عظیم الشان آیاتونو ته وګورو الله عز وجل موږ او تاسو ته د زکریا علیه السلام چې د الله پیغمبر د هغه حکایت بیانوي فرمای وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا أو كما قال الله تعالى ان الله عز وجل د زكريا عليه السلام حکایت بیانوي چې تاسو په یاد کړئ زکریا علیه السلام کله چې الله ته وویل چې یا الله ما یوازې فرد مه پرېږده زه اولاد نه لرم بې بنیاده ما ته اولاد راکړه زه د دې دنیا څخه یوازې باید پاتې نشم یا الله ما ته یو وارث راکړه چې زما په نبوت کې میراث ورته پاتې شي ستا د دغه دعوت کار په مخ کې بوځي امر بالمعروف کار په مخ کې بوځي د خلکو هدایت او لارښوونه په غاړه واخلي نو کله چې دغه دعا وکړه الله فرمایي فاستجبنا له موږ د زکریا علیه السلام دعا فورا قبول کړه واصلحنا له زوجه د ده میرمن مو ورته جوړه کړه د ده میرمن داسې مرحلې د عمر ته رسېدلې وه چې عقیمه وه په دومره عمر کې وه چې په دومره عمر کې انسان اولاد نه زیږوي بل روایتونو کې علما دا هم وایي چې د ده زنانه مریضه وه د اولاد راوړلو توانمندي نه درلودله شنډه وه مګر کله چې زکریا علیه السلام دعا وکړه الله عز وجل د ده د میرمنې څخه هغه مریضي لرې کړه د ده میرمنه روغه شوه کله چې روغه شوه د اولاد راوړلو زیږولو توانمندي الله عز وجل ورته ورکړه نو ځکه الله عز وجل فرمایي چې موږ د ده میرمن ورته جوړه کړه اولاد مو ورته ورکړه دا په څه علت باندې انهم كانوا يسارعون في الخيرات ځکه زکریا علیه السلام او د ده میرمن دوی به همیشه د نیکۍ په کارونو کې عجله کوله یسارعون عجله به کوله د خیر په کارونو کې هر خیر کار به دوی کوه هر د نیکۍ کار به دوی کوه هر د الله امر به دوی په ځای کوه ویدعوننا رغبا ورهبا او دوی به همیشه موږ ته دعا کوله په ویرې سره او په امید سره نو دغه دعا هم نیک عمل دی عبادت دی د الله نور اوامرو په ځای کول هم عبادت دی نو الله عز وجل ګورو چې موږ او تاسو ته مثال راکوي چې زکریا علیه السلام کله چې دعا وکړه نیک عملونه یې ترسره کول نو الله عز وجل د ده دعا قبوله کړه په دنیا کې ورته اولاد ورکړه نو دغه ټول مثالونه موږ او تاسو ته همدا بیانوي چې هر هغه انسان نیک عمل کوي د آخرت نه مخکې الله عز وجل هغه ته د نیک عمل ګټه په دنیا کې رسوي او په آخرت کې به هغه ته جنت دی داسې جنت چې د هغې نه په سترګو لیدل شوی دی او نه د هغې هغه حیثیت چا تر اوسه پورې درک کړی دی او نه چا د هغې په اړه باندې حقیقت اورېدلی دی فقط همغه چې الله عز وجل موږ او تاسو ته بیانوي همدارنګه په بل آیت کې الله عز وجل فرمایي من عمل صالحا من ذکر او انثى هغه څوک چې نیک عمل کوي هغه زنانه وي که نارینه وي ذکر او انثى ښځه وي که نر وي فلنحيينه حیاتا طیبه نو خامخا موږ به ژوند نصیب کړو دته حیاتا طیبه ډېر ښه ژوند دته به موږ ډېر ښه ژوند ورکړو په دنیا کې ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون او په آخرت کې به دوی ته د دوی د نیک عملونو جزا داسې ورکړو چې بهترینه جزا به وي
جزا نه مراد ثواب دی، یعنی په دنیا کې به دوی ته ښه ژوند ورکړو او په آخرت کې به ډېر ښه عوض او ښه بدله به ورته ورکړو چې هغه جنت دی. نو دغه ځای کې راځو مسلمانانو چې دغه حیات طیبه نه څه معنا ده؟ حیات طیبه نه مطلب څه شی دی؟ حیات طیبه معنا ته که موږ تاسو وګورو په لومړي قدم کې د انسان قلبي اطمینان دی. الله عز وجل به په دنیا کې انسان ته قلبي اطمینان ورکړي، مطمئن به وي، تشویش به نه لري، پریشانی به نه لري، خفګان به نه لري، غم به نه لري، مصیبت به نه لري. که فرضاً په انسان باندې غم او مصیبت هم راځي، دی به هغه غم او مصیبت دومره کلک په ځان باندې نه نیسي چې د خپل حواس د لاسه ورکړي، مشکلاتو سره مخامخ شي، ځکه دی پوهیږي چې دا د الله له لورې امتحان دی او الله عز وجل ماته په دې باندې اجر راکوي. که خوشحالي ور باندې راځي د الله عز وجل شکر کوي، نو الله عز وجل دته نعمتونه ورکوي، د زړه اطمینان ورته ورکوي، خوشحالي ورته ورکوي او هغه الله ته رجوع او توکل توفیق ورته نصیب کوي. همدارنګه مفسرین د حیات طیبه په معنا کې ورکوي چې د حیات طیبه نه مطلب دا دی چې حلال روزي به درته ورکړو، رزق حلال. دا ګټ غنیمت دی مسلمانانو چې چاته الله عز وجل حلال رزق ورته ورکوي، د حلال رزق برکت په خپل ځان باندې، په خپل اولاد باندې، په خپل کورنۍ باندې، په ټولو باندې دا ثابته ده. نو الله عز وجل فرمایي هغه څوک چې نیک عمل کوي، د الله لاره تعقیبوي، دته به موږ په دنیا کې حیات طیبه ورکړو چې د حیات طیبه یو معنا دا ده چې حلال رزق به ورته نصیب کړو، د حرامو څخه به دی وساتو. دوهمه معنا دا ده چې دته به موږ توفیق ورکړو د عبادت. اوس وخت موږ تاسو ګور یو تعداد مسلمانان دي د مانځه وخت به راځي دی به لمونځ نه کوي، د رمضان میاشت به پرې تېره شوي، د به روژه نه نیولې، ډېر مشکلاتو کې به غرق وي، ګناهونو کې به غرق وي، اصلا دته الله توفیق د نیک عمل نه دی ورکړی. نو د حیات طیبه نه مطلب دا دی چې الله عز وجل به انسان ته د نیک عمل توفیق ورکړي، دی به د الله عبادت کوي، په نیک عملونو کې به لذت احساسوي، خوږوالی به احساسوي، تکاسل او تنبلي به د هغې په مقابل کې نه کوي. همدارنګه د حیات طیبه معنا سعادت دی، خوشبختی ده. الله عز وجل به دته خوشبختی په خپل ځان کې، په خپل کورنۍ کې، په خپل اولاد کې، په خپل ژوند کې، په خپل کاروبار کې خوشبختی او سعادت به الله عز وجل ورته ورکړي. همدارنګه د حیات طیبه معنا علما دا کوي چې ټولې نیکۍ شاملې دي، یعنې دته به موږ د ژوند په هر اړخ کې، په هر جانب کې به دته موږ خوشي او خوشحالي او خوښي ورنصیب کړو. همدارنګه د حیات طیبه نه مطلب جنت دی چې موږ به دته په دنیا کې نیکي ورکړو او په آخرت کې به دته جنت ورکړو. همدارنګه د حیات طیبه معنا دا ده چې الله عز وجل به دته دا توفیق ورکړي چې دی به په الله توکل کوي، په هر کار کې، هر کار کې به د دنیا د اسبابو څخه کار اخلي او نتیجه به الله ته سپاري، په الله عز وجل باندې به د توکل کوي، په خپل هر کار کې دی به د متوکلینو څخه وي. همدارنګه د حیات طیبه معنا دا هم ده چې دته به موږ په دنیا کې عزت ورکړو، دته به په دنیا کې احترام ورکړو، اکرام به وکړو، خلک به عزت کوي، احترام به کوي، وقار به کوي، حیثیت به ساتي او دی به خپله هم د الله په طاعت سره خپل حیثیت ساتي. په دغه اساس باندې علما موږ تاسو ته یو مثال ذکر کوي چې یو ورځ هارون الرشید چې بادشاه دی، خلیفه دی، دی په خپل دربار کې ډېر زیات خلک راټول کړي دي. په همدغه وخت کې یو عالم راځي چې دغه عالم عبدالله ابن المبارک نومیږي. عبدالله ابن المبارک یو ګټ محدث، مفسر او فقیه عالم مجاهد تیر شوی دی. عبدالله ابن المبارک چې د هارون الرشید قصر ته ننوځي، دلته زرګونو خلک ناست دي، دغه ټول خلک بادشاه پرېږدي او د عبدالله ابن المبارک خواته راټولیږي، د ده استقبال ته پاسیږي. هارون رشید چې بادشاه دی هغه هم دغه منظر نه خوښوي، ځکه د بادشاه په قصر کې دی، ټول خلک بادشاه راغوښتلي دي، دوی بادشاه پرېږدي او دغه عالم خواته راټولیږي. د هارون رشید میرمن د پاس د کړکۍ نه دغه منظر ګوري چې ټول خلک بادشاه پرېږدي او د یو عالم خواته راټولیږي. نو دغه ښځه ځان سره وایي چې حقیقي بادشاه عبدالله ابن المبارک دی، هارون رشید بادشاه نه دی، ځکه د خلک په زور د پولیس او د وسلوالو او د هغه د تورو او د نیزو په زور باندې خلک راټولوي قصر ته، اما عبدالله مبارک ته خلک په خپله خوښه باندې ورځي، خلک ترې راټولیږي. عبدالله ابن المبارک نه توره لري، نه نیزه لري، نه باډیګارډ لري، نه عسکر لري، فقط تقوا لري، پرهیزګاري لري، علم لري، د الله مطیع او فرمان بردار دی. نو ځکه هم علما وایي چې حیات طیبه نه مطلب دا دی چې انسان ته به الله عز وجل په دنیا کې حیثیت ورکړي، وقار به ورکړي، د مسلمانانو په زړونو کې به د محبت واچوي. نو دا ټول هماغه د حیات طیبه معنا ده. همدارنګه بل آیت کې الله عز وجل موږ او تاسو ته د حیات طیبه په اړه باندې فرمایي، د مؤمنانو په اړه، اولئک الذین نتقبل عنهم احسن ما عملوا ونتجاوز عن سیئاتهم فی اصحاب الجنه. هغه مؤمنان چې دوی د الله او د رسول صلی الله علیه وسلم فرمان برداری کوي، د هغه اطاعت کوي، نو دوی ته به څه کوو؟ نتقبل عنهم احسن ما عملوا، د دوی نیک عملونه ټول ورته قبلوو
او د نیک عملونو جزا موږ تاسو بار بار ویلي چې قرآن عظیم الشان کې الله عز وجل فرمایي چې هغه څوک یو نیک عمل کوي د هغې جزا به الله عز وجل 10 چنده ورته ورکوي. نو دې آیت کې الله عز وجل فرمایي چې موږ د نیکانو صالحانو نیک عملونه قبلو او 10 چنده عوض ورته ورکو، مګر د دې په مقابل کې نور څه کوو؟ ونتجاوز عن سیئاتهم فی اصحاب الجنه، د دوی د ګناهونو څخه تجاوز کوو، ګناهونه ورته بخو. یو طرف نه د دوی نیکیانې قبلو، بل طرف نه که هغه ګناهونه دوی نه شوي دي هغه هم ورته عفو کوو. نو دا 2 کریډټ دي، 2 شیان دي چې الله عز وجل ورکوي. یو د ګناه عفو کول دي او بل طرف نه مقام او درجه او نیکی اجر ورکول دي انسان ته. نو دا ټول هماغه د حیات طیبه معنا په دې کې شامل ده. مسلمانانو خویندو ورونو، موږ تاسو ته الله عز وجل دغه ژوند چې راکړی دا یو غنیمت دی. زموږ تاسو هغه ابدي کور هغه دار آخرت دی. د دغه ژوند څخه باید د خپل آخرت دپاره کار واخلو، خپل د آخرت دپاره کار وکړو، د هغې ژوند دپاره آمادګي باید ونیسو. په دغه دنیا باندې مغرور نشو، خپل ټول ژوند او خپل ټول هدف دغه دنیا باید ونه ګرځو. زموږ او تاسو هدف باید آخرت وي، دنیا وسیله ده، د دنیا څخه د آخرت دپاره باید کار واخلو. الله عز وجل موږ او تاسو ټولو ته توفیق راکړي چې هماغه رقم چې الله عز وجل او رسول صلی الله علیه وسلم موږ او تاسو څخه غواړي هماغسې مسلمان اوسو، په هماغه شکل باندې د الله عز وجل عبادت وکړو. وصلی الله علی سیدنا محمد وبارک وسلم علیه.